ښه راغلاست. د پاکستاني رژیم او د افغانستان اسلامي امارت د پلاوي ترمنځ د خبرو دوهم پړاو ناسته په ترکیه کې پیل شوې. د افغان پلاوي جوړښت کې سهیل شاهین، ننس حقانی د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو استازي شتون لري او د غرض پاکستاني پلاوي کې هم 2 تنه شامل دي چې ویل شوي دواړه نظامیان دي. اقتصادي مرستیال د سعودي عربستان د دلتا شرکت له اجرایي رئیس سره د غازو اکتشاف او استخراج په اړه خبرې کړي. دغه کتنه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم شتون درلوده. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغانستان لپاره د بریټانیا له ځانګړي استازي سره کتنه کړي. دواړو لورو د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت خبرې کړي. او ملګري ملتونه وايي د غزې 1.5 میلیون وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له 2 کلونو جګړې وروسته د غزې 3% برخه ودانۍ نړېدلې او خلک یوازې نړېدلو کورونو، نشتو اوبو او نورو ناخوالو ته بیرته راستنېږي.